حدیث د امام بخاری رحمه الله دا هغه راوړی دی د معاذ بن جبل رضی الله عنه. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخذ بیدی النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر زما د لاس ونیو، وی ما ته وی یا معاذ ای معاذ، وی ما ته لبیک یا رسول الله حاضر یم، وی ما ته وی انی احبک، زه ګوره په تا ډېر مین یم. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ته هغه ورته یا رسول الله وانا والله احبک، او زما دې په الله قسم وي زه درسره ګوره سوه مینه کوم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی بیا واوره یو څو خبرې، یو څو ذکرونه، یو څو کلمات ته تخیمه چې دا دنه چېرته پاتې نه شي د فرض منځونو نه وروستو، وایه په مخ. هغه ورته یا رسول الله ویې ښه اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. دې کې څه دي؟ یا الله زما مرسته وکړه